څوارلس سوه کاله وړاندې الله رب العالمین انسانانو او پیریانو ته یو چیلنج وړاندې کړی ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقین که تاسو داسې ګمان کوئ چې دا قرآن د الله د خوا نه دی او پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی نو راوړئ یو وړوکی صورت د دې قرآن په شانته سوا د الله تعالی نه د هر چا نه چې مرسته غواړئ وغواړئ د دې چیلنج د پوره کولو لپاره ډېرو خلکو کوښښونه وکړل خو کله چې خپل جوړ شوی کلام ته به یې وکتل نو بیرته به پښیمانه شول چې دا مې څه ویلي دي یو د هغه سورتونو څخه چې د هغې مقابله شوې ده هغه سورة الکوثر ده او دغه الفاظ چې د ځان نه جوړ شوي دي دا په دې ترتیب باندې ده انا اعطیناک الجواهر فصل لربک وجاهر ولا تعتمد قول ساحر دا د هغه بې عقلانو او جاهلانو کوشش هغوی داسې فکر کوي چې قافیه برابره کړه نور هر څه برابر دي دا هماغه قصه شوه چې یو سړی غږ وکړلو و ملا عثمانه و ملا عثمانه و ملا عثمانه کله چې ملا ورته ځواب ورکړ چې څه خبره ده نو هغه ورته وویل چې تندر را پرېوتله اسمانه ملا ورته وویل چې دا څه ګډوډ لګیا یې هغه جواب ورکړلو چې بس قافیه مې برابروله ملا عثمانه تندر را پرېوتله اسمانه دوی هم همداسې کړي دي بس قافیهګانې سره برابر کړي دي نور خیر خیریت دی که داسې وی نو بیا خو هر څوک چې په عربي ژبه پوهیږي د ورځې 10 سورتونه به یې جوړ کړي لیکن الله رب العالمین دغه قرآن په داسې یو عجیب انداز سره نازل کړی دی چې د انسانانو او پیریانو د وس څخه ډېر پورته خبره ده چې د دې قرآن د وړوکي صورت په شانته صورت راوړي راځو همدغه سورة الکوثر ته چې دغه سورة الکوثر الله رب العالمین په کوم طرز سره نازل کړی دی دا صورت په 3 آیاتونو باندې مشتمل دی او دا صورت د 10 کلمو څخه جوړ شوی دی د دې صورت لومړنی آیات ټول توري بغیر د تکرار نه هغه 10 دي د دویم آیات توري هغه هم 10 دي د دریم آیات توري هغه هم 10 دي او په دې صورت کې چې کوم توره ډیر تکرار شوی دی هغه د حمزه او هغه هم 10 ځلې تکرار شوی دی په ټول قرآن کې ون هر لفظ یو ځل ذکر شوی دی او نحر ویل کیږي قربانۍ ته او قرباني منګه کوو د لوی اختر په ورځ کوم چې د ذوالحجې په 10مه ورځ باندې راځي او د دې صورت هر آیات پر را باندې ختم شوی دی او را توره د الف با په تورو کې دا هغه توره دی چې 10م نمبر کې راځي او په قرآن کریم کې ټول هغه سورتونه چې پر را باندې ختمیږي د هغې تعداد هم 10 دي چې آخرنی دی سورة الکوثر دا سورت شروع شوی دی په ان باندې په ټول قرآن کې 2 داسې سورتونه دي چې هغه شروع شوی دي په ان باندې یو سورة الکوثر ده او بل سورة القدر ده او د دې دواړو سورتونو ترمنځ کوم سورتونه چې ذکر شوي دي د هغې شمار هم 10 دي دا 10 عادت د انسان بدن کې 10 ګوتې د لاسونو دي او 10 ګوتې د خپو دي چې دا د طبیعت یو مهم توازن ښایي که د یو انسان ګوتې 11 شي نو هغه هم پوره انسان نه دی او که د یو انسان ګوتې 9 شي نو هغه هم پوره انسان نه دی 10 چې دی دې ته وایي د تکامل سمبول of perfection د بشپړتیا نښه الله رب العالمین په دې صورت کې د 10 شمار په ډېر یو عجیب انداز سره ذکر کړی دی چې د ټول قرآن سره تعلق جوړ کړی دی الله رب العالمین فرمایي وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ که تاسو شک کوئ چې دا قرآن د الله د خوا نه دی نو راوړئ د دې قرآن په شانته یو وړوکی صورت او خپل ټول مشران راجمع کوئ بغیر د الله نه که تاسو په دې خپل خبره کې رښتیني یاست نن سبا ټکنالوژي ډېره عامه شوې ده تر اوسه پورې دغه چیلنج چا قبول کړی نه دی او چې چا قبول کړی دی نو هغه سخت ذلیل شوی دی په دومره یو عجیب شمار سره
یو وړوکی صورت جوړول چې دومره باریکات ولري آیا دا د انسان په وس کې شته؟ دا نور صورتونه به څومره باریکات لري او څومره عجیب انداز سره به نازل شوی ملګرو که دغه ویډیو تاسو ته فایدهمند تمام شوی وي دغه ویډیو ضرور ځان سره لایک کړئ او زموږ د تاریخ عبرت یوټیوب چینل ضرور ځان سره سبسکرایب کړئ